Hello everyone, how are you? Are you fine? I'm sure you're fine again. How was your previous lesson? I hope you have learned the previous lesson, you have memorized the words and make sentences for them. So, today we are going to start our new lesson, lesson 6 from page 24 up to page 25. But before we go and open the book, let me tell you about the words which are very important about this lesson and which are new. Okay, دا درس چې دی ریویو یا تکرار ده. ریویو خپله تکرار معنا ورکوي. اول لغت اخلو stay. stay پاتې کېدل. later وروسته. soon ژر. lunch د غرمې ډوډۍ یا هم د غرمې خواړه. invite بلنه ورکول. cure علاج یا علاج کول. seek لټول جستجو کول یو څه پسې ګرځېدل هلې ځلې کول. wash پریمینځل. vacation رخصتي. return بیرته ګرځېدل یا راستنېدل یا واپس کېدل. picnic چکر. leave پرېښودل د verb یا فعل په صفت پرېښودل ته ویل کېږي او د noun په صفت بیا رخصتۍ ته ویل کېږي یو چیرته چې ته رخصتي اخلې لکه leave letter چې وایي. then بیا. Now let's start our new lesson from page 24. Lesson 6 is about review. Review یعنې تکرار د دغه تیرو درسونو تکرار د unit 2. Part A. Practice these conversations. تمرین وکړئ د دغه محاورو یا گفتگو. اول جدول کې راځو لولو. I hope you enjoy it. I hope you enjoy it یعنې زه امید لرم چې ته به د دې څخه خوند واخلې. I hope you enjoy yourself. امید لرم چې ته به له خپل ځان سره یعنې انجوی وکړې یا هم د همدغه خپل خلوت څخه به ته خوند واخلې. بیا جواب کې وایي I am sure I will. زه مطمئن یم یا زه یقیني یم چې زه به یعنې زه به انجوی وکړم یا زه به لذت ویسم. I hope you enjoy our program. زه امید لرم چې ته به خوند واخلې زموږ له خپرونې څخه. په جواب کې بیا هم وایي I'm sure I will. I hope you enjoy your visit from طالقان. زه امید لرم چې ته به د خپل ملاقات څخه یا سفر څخه د طالقان څخه لذت ویسې یعنې طالقان ته چې کوم سفر کوي د هغې څخه لذت ویسې. I hope you enjoy your stay in لغمان. زه امید لرم یا امیدوار یم چې ته به لذت ویسې د شتون څخه دې په لغمان کې دا چې لغمان کې پاتې شوی یې د دې څخه به لذت ویسې. I hope you enjoy the journey. زه امید لرم چې ته به د سفر څخه یا دغه سفر څخه خوند واخلې. بیا هم په جواب کې وایي I'm sure I will. آخري جمله ده I hope you enjoy Afghanistan. زه امید لرم چې ته به د افغانستان څخه خوند واخلې. بیا په جواب کې وایي I'm sure I will. فکر وکړئ دا 2 نفره دي او یو ورته وایي چې یعنې زه امید لرم ته خوند اخیستی وي د دغه شمارو څخه چې دوی دلته بیان کړي دي. بل ورته په جواب کې وایي چې زه مطمئن یم چې زه خوند اخلم ترې. اوس راځو د بل جدول ته. Well I must go now. I will see you in 2 weeks. ښه ولې یعنې ښه. I must go now زه باید اوس لاړ شم. I will see you in 2 weeks. زه به تا په 2 هفتو کې وګورم یا د 2 هفتو په جریان کې به زه تا وګورم. په جواب کې ورته نفر وایي Right, I will see you then. Goodbye. صحیح ده زه به وګورم تا بیا یا بیا به سره ملاقات وکړو. الله حافظ یا هم goodbye. دویمه جمله راځو لولو. Well, I must go now. I will see you later. زه باید اوس لاړ شم زه به تا وروسته وګورم. بیا هم په جواب کې Right, I will see you then. Goodbye دا ویلی شو. بله جمله Well, I must go now. I will see you soon. ښه بهتره ده چې زه اوس لاړ شم زه به بیا تا زر وګورم. soon یعنې ژر. همداراز Well, I must go now. I will see you at 10 o'clock. بیرته جواب کې ورته وایي Right, I will see you then. Goodbye. یعنې ښه ده زه به اوس پرېږدم یا زه به لاړ شم زه به تا فکس 10 بجې وګورم. Well, I must go now. I will see you tomorrow. ښه زه به اوس لاړ شم زه به تا سبا وګورم. Well, I must go now. I will see you next Saturday. ښه زه به اوس لاړ شم زه به تاسو وګورم بیا راتلونکې شنبې ورځ ته.
چې دې په جواب کې هم موږ ویلی شو right صحیح ده I will see you then زه به تاسو وګورم بیرته goodbye الله حافظ یا هم د خدای په امان. اوس راځو د بل پارت ته. Mr. حمیدي wrote can I go ahead with my plans please. ښاغلی حمیدي لیکلی دي چې آیا زه کولی شم د خپلو پلانونو سره مخته لاړ شم. لطفا یعنې ورنه خواهش کړی دی. He wants permission هغه اجازه غواړي. You want permission too you ask دغه لاندې موارد یعنې هغه دلته اجازه غواړي نو که ته هم اجازه غواړي نو ته کولی شي په دغه جملاتو سره دغه سوالونو سره د مقابل شخص څخه اجازه واخلي. لکه Can I go out آیا زه کولی شم بیرون لاړ شم. Can I leave the classroom آیا زه کولی شم چې صنف یا ټولګی ترک کړم یا پرېږدم. Can I play football with my friends آیا زه کولی شم له خپلو دوستانو سره فوټبال لوبه وکړم. Can I come in آیا زه کولی شم دننه راشم یا داخل ته راشم. Can I go with فیصل آیا زه کولی شم د فیصل سره لاړ شم. And the last one Can I have lunch in the restaurant آیا زه کولی شم چې د غرمې خواړه په رستورانت کې واخلم یا وخورم. Now let's come to part B. Read, learn and remember. اوس راځو B پارت ته. وای ولولئ زده یې کړئ او په یاد یې ولرئ. Why او جواب یې to یا in order to. څه مطلب؟ یعنی کله چې تاسو څخه یو څوک د why یا ولې په هکله سوال کوي تاسو په جواب کې باید د to یا in order to سره جواب ورکړئ. یعنی تاسو کله هماغه جمله د هغې شخص راخلی بیرته په یو مثبته جمله بدلوئ نو ادامه د دلیل ادامه به ورته په to او یا in order to سره ورکوئ. نو دلته ویلي هم دي when we ask the question why کله چې موږ د why پوښتنه کوو یا ولې پوښتنه کوو we can answer with to or in order to. نو موږ کولی شو د to او یا in order to په واسطه جواب ورکو. For example, why is Mr. حمیدي going to invite guests? ولې ښاغلی حمیدي غواړي چې مېلمنو ته بلنه ورکړي. To interview them or in order to interview them. تر څو هغوی څخه مصاحبه وکړي او یا هم وایي چې in order to interview them چې دا هم تر څو معنا ورکوي. تر څو د هغوی څخه مصاحبه وکړي. Now answer these questions. اوس دغه سوالونو ته ځواب ووایئ. Why is he in the studio? هغه ولې په سټوډیو کې دی. په جواب کې وایو to interview people تر څو له خلکو څخه مصاحبه وکړي. Why do you write your homework? دلته په جواب کې practice لغت موږ ته راکړی نو وایو to practice. وایو ولې ته کارخانګي لیکي نو په جواب کې وایو تر څو تمرین شي راته یا تمرین وکړم. Number 3 Why are they looking the list? هغوی ولې لیست ته ګوري نو په جواب کې وایي to find the right people یعنی تر څو پیدا کړي مناسب یا صحیح خلک. Number 4 Why did he visit his doctor? هغه ولې د خپل ډاکټر سره ملاقات وکړه په جواب کې وایو to cure his illness تر څو د هغه د مرض علاج وکړي یا هم وایو in order to cure his illness تر څو د هغه د خپل مرض علاج وکړي. Why does she practice the problems? هغه ولې تمرین کوي یا بار بار مشکلات تکراروي یا دغه پرابلمونه تکراروي. دلته جواب کې وایي to make herself perfect تر څو خپل ځان پرفیکټ یا کامل وګرځي یا مکمل وګرځي. And the last one why are you working hard? ته ولې دومره زحمت وباسي په جواب کې وایي in order to pass the exam or to pass exam وایي چې تر څو امتحان پاس کړم. د دواړو معنا یو شی ده. Now let's come to page 25. It's about the future یعنی the future tense review یا تکرار ده چې دلته موږ ویلي چې موږ am is are going to دغه استعمالو indicate future events or actions. دغه am is are going to دغه موږ ته راتلونکي واقعات یا کړنې ښیي. There are 3 examples mentioned. Number 1 Are you going to the studio? Yes, I am. No, I am not. دلته سوال شوی دی فیوچر ټنس کې آیا ته به سټوډیو ته لاړ شې نو شخص په جواب کې وایي چې هو لاړ به شم یا هم نه ځم داسې. Is she going to participate in the program? آیا هغه به په خپرونه کې ګډون وکړي؟ جواب که مثبت وي yes she is او که جواب منفي no she is not going to participate in the program. And number 3 am I going to enjoy the program? آیا زه به لذت واخلم د دې برنامې څخه؟ په جواب کې yes you are هو ته به واخلې یا ته به لذت ویسې no you are not
نه ته به لذت یا خوند وانخلي. Okay, now let's come to part C. Now answer these questions. اوس دلته موږ څخه څو سوالونه کړي وای چې تاسو د دې جواب ورکړئ. Question number 1. Is he going to seek a new job? Yes, he is. No, he is not. آیا هغه د نوي وظیفې یا دندې په لټه کې دی؟ نو که جواب مثبت وي هو هغه دی او که منفي وي نه. Number 2. Are you going to do the wash? آیا ته به پرېمینځې یعنی که هر څه وي مثلا یو څه چې تاسو ته سپارل کېږي د هغې مینځل یعنې تاسو به ومینځئ. Number 3. Am I going to go with you? آیا زه به تا سره لاړ شم؟ په جواب کې وایي yes you are او که منفي وي جواب no you are not. Now let's come to part D. Part D چې دی د future tense negative form په هکله دی. Now see the negative form تاسو اوس د راتلونکي زمان منفي بڼې ته وګورئ. Number 1. I'm not going to attend the Let's Know program. زه به Let's Know خپرونه نه اټینډ کوم. Number 2. She is not going to discuss with her parents. هغه به له خپل فامیل سره بحث نه کوي. Number 3. They are not going to travel to Nigeria. هغوی به نایجیریا ته نه ځي یا هغوی پلان نه لري چې نایجیریا ته لاړ شي یا سفر وکړي. Okay, the letter E. Now study these sentences. اوس دغه جملات ولولئ. Where are you going on your vacation? تاسو خپل رخصتۍ کې چیرته ځئ؟ په جواب کې وایي We are going to سروبي. موږ سروبي ته ځو. یعنی راتلونکی فعالیت موږ ته د دوی راتلونکی پلان ښیي. Number 2. What are you going to do? ته به څه وکړې یعنی راتلونکی کې ستا پلان څه دی؟ I'm going to visit my uncle. زه به خپل کاکا وګورم یعنې دا د دې راتلونکی یا آینده پلان دی چې دا به خپل کاکا سره ګوري. Number 3. How are you going to سروبي? ته به سروبي ته څه رقم ځې یعنی ته به د څه شي په واسطه ځې؟ په جواب کې وایي I'm going by car. زه به د موټر په واسطه ځم. دغلته موږ ته اوس بله برخه د راتلونکي حال راکړې ده. will with future tense. موږ پوهیږو چې going to چې دی د راتلونکي پلان شوي کړنو په هکله خبرې کوي. ولې will بیا ځینې وخت احتمال یا فیصدي د کېدلو یا د انجام کېدلو فیصدي نظر going to ته کمه ده. نو وایو Number 1. Will you be in the studio? آیا ته به په سټوډیو کې اوسې؟ Yes I will. که جواب مثبت وي وایي هو اوسم به او که منفي وي No I will not or I won't. نه زه به نه اوسم. Number 2. Will she participate in the program? آیا هغه به په خپرونه کې ګډون وکړي؟ که جواب مثبت وي Yes she will او که جواب منفي وي No she will not یا هم No she won't. Number 3. Will I enjoy the program? آیا زه به د خپرونې څخه خوند واخلم؟ که جواب مثبت وي Yes you will او که جواب منفي وي نه ته به خوند وانخلې. Let's come to part F. Now answer these questions. اوس دغه سوالونو ته تاسو ځواب ورکړئ. Will you come to the program? آیا ته به خپرونې ته راشې؟ که جواب مثبت وي Yes I will که منفي وي No I will not. Number 2. Will they buy a new car? آیا هغوی به یو نوی کار یا موټر واخلي؟ که جواب مثبت وي Yes they will که جواب منفي وي No they will not. And number 3. Will they return soon? آیا هغوی به بیرته زر راستانه شي؟ که جواب مثبت وي Yes they will که جواب منفي وي No they will not. Now come to part G. Read these sentences. اوس دغه جملات ولولئ چې سوالونه دي او جوابونه هم ورسره مطرح شوي. What will you do at night? ته به په شپه کې یا د شپې له طرفه څه وکړې؟ په جواب کې وایي I will watch the football game. زه به د فوټبال لوبه وګورم. Number 2. Where will you go on Tuesday? ته به د سه شنبې په ورځ چیرته لاړ شې؟ په جواب کې وایي We will go on a picnic. موږ به یو چکر ته لاړ شو. Number 3. When will you call me? ته به کله ماته زنګ ووهې؟ په جواب کې وایي I will call you tomorrow. زه به تاسو ته سبا زنګ ووهم. Number 4. How many students will be in the class? په صنف کې به څومره شاگردان اوسي؟ 19 students. 19 شاگردان به په صنف کې اوسي. Now let's come to part H. Answer these questions. دغه سوالونو ته ځواب ورکړئ. Number 1. Will you be in the party? آیا ته به په پارټي کې یا په محفل کې اوسې؟ Yes, I will. که جواب مثبت وي. که منفي وي No, I will not. Number 2. When will you return from the party? ته به د محفل څخه کله راستون شي یا کله واپس یا بیرته راشي؟ په جواب کې وایو چې I will come tomorrow یا هم I will come late. هر یو تاسو کولی شئ جواب ورکړئ. Number 3. What will you do when you graduated from high school? ته به څه وکړې کله چې ته د
عالی لیسې څخه فارغ شي. طبعا وایي چې زه به یو پروفیشن یا مسلک انتخابوم یا یوه رشته انتخابوم، نو وایي چې I will choose medicine. زه به طبابت انتخابوم. Now dear friends, let's come to page 26. This is vocabulary. This is the very last part of unit 2, which is about vocabulary list. د دې نوم د vocabulary list، او دلته تاسو ته لغاتونه درکړل شوي چې دغه لغاتونه ما ټول د هر درس په ابتدا کې تاسو ته ښودلي دي او تختې باندې مو نوٹ کړي دي. So dear students, I hope you have learned something, and if there is any question you can ask in the comment section. Till the next lesson, Allah Hafiz.